زه له تاسو څخه یوه پوښتنه لرم. آیا تاسو پوهیږئ چې د ریب اپلیکیشن کارول خوندي دي که نه؟ آیا دا ستاسې شخصي رازونه خوندي ساتي که شاته کومه بله لوبه لري؟ نن زه په ډیره روښانه او رښتینې ډول دا موضوع در سره شریکوم او رحمت الله نوروز ورور ته یو پیغام هم لرم. زما نوم محمد عمر رحیمي ده او تاسو د څنګه یوټیوب چینل ګورئ. ما د ریب اپلیکیشن هره برخه په دقت سره څیړلې ده. د دې اپلیکیشن غوښتنې لکه کیمرا، مایک، ګالري ته لاسرسی عادي دی، همداسې لکه په انسټاګرام، ټیک ټاک او نورو ټولنیزو اپونو کې چې وي. دغه اجازې یوازې د دې لپاره دی چې تاسو وکولی شئ ویډیو، عکس یا غږیز پوسټ شریک کړئ. تر دې ځایه هیڅ خطرناک فعالیت یا پټ لاسرسی ما پکې ونه موند. که څه هم ما ټول کوډ خلاص کو اپلیکیشن او ومې کوت، داسې څه کومه خطره نشته. خو یو ټکی زه د اپلیکیشن جوړونکي محترم رحمت الله نوروز ته ورکوم. په دې اپلیکیشن کې اوږدې ویډیوګانې یوازې تاسو کولی شئ چې د پیډ پروموشن یا د پیسو ورکولو په بدل کې شریکولی شئ. دا د کنټینټ جوړونکو لپاره ستونزه جوړوي. که دا برخه آزاده شي نو ډیر افغانان او پښتانه کریټرز به له ټیک ټاک او یوټیوب نه دې خواته راشي. او که پکې مونټایزیشن فعال شي نو دا اپ زموږ د خلکو لپاره تر ټولو غوره بدیل وګرځي. ریب یو نوی خو ډیر با اعتماد اپلیکیشن ده، خو لا هم د پرمختګ ځای لري. زه هر هغه څوک چې ځان ته پښتون افغان وای هڅوم چې دا اپ سپورټ کړي، خو د احتیاط سره. رحمت الله نوروز صاحب ته مې دا دروند پیغام ده، که تاسو مونټایزیشن او اوږدې ویډیوګانې فعاله کړئ نو ریب به یوازې یو اپ نه بلکې د افغان ځوانانو غږ شي. محمد عمر رحیمي او دا وه زما رښتینې څېړنه د ریب په اړه. ویډیو که مو خوښه وي نو لایک او شیر مه هېروئ. د الله په امان.